امنیتي ځواکونو هغه کس نیولی دی چې یو افغان ځوان یې په ایران کې اختطاف کړی و. د مهران په نوم د دغه ځوان کورنۍ وایي چې میر آغا نومي کس یې زوی له کابل څخه ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته قاچاق کړی و. د مهران پلار زیاتوي چې زوی یې له ترکیې بیرته ایران ته اړول شوی او وروسته هلته د ایراني قاچاقبرو لخوا چې میر آغا هم ورسره لاس درلودی اختطاف شوی و. هغه د خپل زوی د اختطاف کیسه داسې بیانوي. شب تیر شد، مرا 10 شب زنگ زد گفت صبح $100 برای ما حتما روان کن که ما 20,000 لیره که موبایلش گرفته ما ایره پس برات بگیرم. دیگه ما $100 این پیسه نداشتم، این کرایه خانه برازی دادم. من کاجل گفتم باش که این بچه میلا شوم. یک روز تیر شد، 2 روز تیر شد، بازم چور زده گفت که نه 2 ساعت دیگه کرایه نکنی بچه تیلا نمیکنم. دیگه ایره گروگان گرفت. دیگه باز دیگه این طرف بزن اون طرف بزن، $100 بسیار به مشکل پیدا کردم. $100 که دادم شه، باز گفت بچه تین امروز اعلام میشه، صبح اعلام میشه. تقریبا 20 روز تیر شد که این بچه من اعلام نکرد. که بچه من اعلام نکرد گفت که 6 میلیون دیگه روان کن. 6 میلیون دیگه که برای جور کردم. گفت این پول نقدی ده پیش من بیاد. من که دیدم که این پول نقدی میخواد، شماره از یک نفری که تماس میگیره این از افغانستان است. گرفتم دیگه به نیروهای امنیتی وزارت داخله راپور دادم که اینا خیر ببینن کلگیشون. از اینا سپاسگزار هستم که کلشان کمک کردن. د مهران پلار په خبره میر آغا تر دې مهاله ورڅخه $3,200 امریکایي ډالر اخیستي وه. هغه ژمنه کړې وه چې مهران به ترکیې ته رسوي، خو دا چاره پر اختطاف بدله شوه چې د ایراني قاچاقبر لخوا ترسره شو او میر آغا پکې ښکیل و. دیگه ما ایره تقریبا $1,400 نقد دادیمش که دیجا 1200 همیشه برش ماندیم، 200 دیگه موجا برشان رو کم 400 20,000 لیر در پیش جیب بچیم بود و 20,000 دیگه ماشش از امون که بود $3,000 میشه. دیگه ما که امی 6 میلیونه که آخر خواست دیدیم توان نداشتیم و رفتیم وزارت داخله از اینا کمک گرفتیم. اینا در ظرف 24 ساعت کمک کرده با همکاری از اینا در شارنو بسیار در عملیات خاص اینا را گرفتار کردن. د مهران پلار له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوي چې خپل اولادونه د قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ونه لیږي. پیام ما به مردم این است که از راه قاچاق نفرسته. قاچاق یعنی قاچاق انسان است. این بچه مرا بردن اونجا گروگان گرفتم پول روان کن. مثل از این صدا تا دیگر میشاهد همی کار کرده باشن اینا. دیگه راه قاچاق راه خوب نیست. اگر پاسپورت ویزا باشه راحت میرن، هیچ گپ کدام مشکل هم ندارن. تشکر از شما، از نیروهای امارات اسلامی، از پرسنل وزارت داخله تمامیش ما تشکر میکنیم که بچه ما را صحیح سلامت به دست ما آورد. میر آغا دغه راز له افغانستان څخه ایران او وروسته ترکیې هیواد ته د انساني قاچاق په تړاو داسې وایي. خوش‌آور بودیم مثلا در امروز بعدش 20 نفر روان کردیم تویش ترکیه روی کردیم که یکیشون بیادر خودم است با این بچه چیز نفر دیگهش مثلا ایران رفتگیست. اون رفته ایرانش مثلا 10 میلیون تومان به پیسه ایران که در پیسه موشم نمال میشه 9,000 چقدر میشه یک قدر پیسه گرفته گیستیم دیگه در پیسه ایران ترکیه شه دیگه 2 نفر که بود $200 ما گرفتیم از پیش از اینو که یا بیادر من و ازمی آرزم گرفتیم دیگه اینو را اونو ترکیهشم 2 نفر جمله. میر آغا له افغانستان څخه انساني قاچاق کوي او هلته یې له ایراني قاچاقبرو سره لاس درلودی. پلیس ترکیه که گرفته بچه از ایره آورده طرف ایران از مردش کرده دیپورتش کرده. بعد از اینکه طرف ایران مرز کرده در گیر مردم ملکیش خورده اونا پول میخواستن، پول پیسه میخواستن. پیسه چی میخواستن که با گفته خودشون که ما از اینجا مثلا موتر میگیریم ایرا از سر مرز 12 ساعت راسته روان میکنیم تا تهران. پول همین میخواستن. پول از اینجا یک بار پدری 7,000 افغانی زده با اونا، بار دوم 4,000 دیگه میخواست. باز اون ما گفتم بیا دیگه بخش ما که بگیریم با هم ببریم در حساب شماره کارت بزنیم که امارات اسلامی ما را گرفتار کرد. میر آغا څه ډول د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو؟ هغه یې په تړاو داسې وایي. امی به چرا گذارن ما که روانش کردم طرف ترکیه، از دو طرف برادرم یک جای، از یک مبادی را گرفتارش کردن پلیس ترکیه آوردن طرف ایران. از یک بار پول خو میخواسته، پدرش پول زده، بار دوم پول میخواست. ما اومدیم کوچه مثلا چورنو ما را امارات اسلامی گرفتار کرد.
د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د میراغا د نیولو کیسه داسې کوي. تقریبا 2 یا 3 ورځې مخکې د کابل ولایت کې یو نفر و چې قاچاق یې د انسانانو کوي ایران یا نورو دولتو ته، او بیا یې هلته هغه ګروګان کوله، بیا دغه نه وروسته د قریبانو نه پیسې اخیستلې. نو بیا موږ هغو ته پلان جوړ کړئ، ترتیب مو کوي، او الحمدلله موږ په دې پلان کې حق ته ورسېدلو او همدا کس ونیولسو. نو اوس تحت نظارت قرار لري چې هغه کس کو په ایران کې ګروګان و، د پیسو په مقابل کې پیسې یې غوښتلې او بیا هغه خوشي کوي. نو هغه الحمدلله هغه خوشي کوي او د اوس تحت نظارت قرار لري. ان شاء الله وروسته تر څېړنو بیا د دوسیه محکمې ته ولېږل شي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د هغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې ځوانان د قاچاقي لارو ایران او نورو هیوادونو ته انتقالوي.